وروسته په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې کړي دي. د ننګرهار والي دغه کلک غبرګون وروسته له هغه وښود چې د دې ولایت د لالپورې، ګوشتې، کامې او مومند درې د خیلو مشرانو په بېلابېلو غونډو کې شکایت وکړ چې پاکستاني پر کلو د توپچي بریدونه پیل کړي دي. د ننګرهار د والي د دفتر په خپره شوې خبرپاڼه کې د والي ګل اغا شیرزي له خولې لیکل شوي چې که د ننګرهار په هره برخه برید وشي، افغان ځواکونه به په مقابل لوري ورته بریدونه ترسره کړي. سرچینې زیاته کړي چې په همدې موخه یې په ګوشتې او لالپورې ولسوالیو کې د ډیورنډ تورې او کرغړنې کرښې ته څیرمه د ملي اردو او سرحدي پولیسو اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د ننګرهار والي ګل اغا شیرزي د هیواد د امنیت شورا، د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونه له دې ستونزو خبر کړي دي او په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ ته رسما خبر ورکړی چې خپل حکومت دې پر ګوشتې او لالپورې ولسوالیو له بریدونو منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې وړاندې زرګونو مومندو په ګوشتې ولسوالۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې خبر ورکړ چې پاکستاني نظامي چارواکو خبرداری ورکړی که له خپلو کلو کډه نشي، هوایي بمبار او ځمکني عملیات به پرې ترسره کړي. د غزني ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پنجابي طالبانو شمېر ډېر شوی دی. د دوی په وینا د تیر په پرتله په دې ولایت کې د دوی تګ راتګ او د لارې نیول ډېر شوي دي. د غزني ولایت اوسېدونکي وایي چې دغه پنجابي طالبان د دوی په ژبه هم نه پوهېږي. خلک له موټرونو راښکته کوي، تلاش کوي او تذکرې یې ورنه اخلي. د دې مسلې په هکله تر اوسه افغان چارواکو او یا طالبانو څه نه دي ویلي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په وروستۍ غونډه کې د هیواد په اړه د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې له حقایقو نه لرې دي. د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې افغان حکومت د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف څرګندونې د تبصرې وړ نه بولي. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې کاملوف د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې له 2014 کال وروسته د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په سیاسي نظام کې د بدلون غیر عملي نظرونه ورکړي چې د افغانستان له نوو حقایقو نه بېخبري ښیي. او د پای خبر هم دا چې مشرانو جرګې هغه مصوبه تایید کړه چې له مخې 2 تابعیت لرونکي کسان د ډیپلوماټ او د قونسلي کارکوونکو په توګه پر دنده نشي ګمارل کېدی. یاد شوې مصوبه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د دې جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون لخوا وړاندې شوه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل هغه کسان چې 2 تابعیتونه لري د افغانستان د ملي ګټو پر ځای د هغه هیواد ګټو ته ډېر ژمن وي چې 2یم تابعیت یې لري. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو همدارنګه د وینې د ورځې په غونډه کې د رباني په نوم د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون له نومولو سره مخالفت وکړ. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې په دې اړه به له جمهور رئیس سره خبرې وکړي او یا د ستونزه به حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد شوي پوهنتون ګڼ شمېر محصلینو 3 ځله د لاریون له لارې د رباني په نوم د یاد شوي پوهنتون له نومولو سره مخالفت څرګند کړی دی او ګواښ یې کړی که حکومتي چارواکي د یاد پوهنتون په سر د رباني په نوم ځوړند شوې لوحه ښکته نه کړي نو محصلین به یې پخپله ښکته کړي. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا تر دې دمه وروستي او مهم خبرونه له ملتیا مننه. سوکاله اوسئ. د اونۍ هنداره، د اونۍ مهم خبرونه، د اونۍ مهمې پیښې